السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جی کتونکو د شپې ټایم دی، ډېر زول او طوفان دی، مطلب سیلۍ هم ډېره زیاته لګي، کله سلو شي کله ډېره های لیول کې شي. دلته کې روانو مخ د یو کلینیک مخې ته چې کوم دی ډاکټر شفیق صاحب هریچند روډ باندې، مطلب هریچند منداني روډ باندې ډاکټر شفیق صاحب کلینیک دی. دې مخې ته یو ماماجي ناست و، نو والله زړه مې پرې وسوځېد، راستون شوم. والله ما تاسو سره معرفي کوم، دا ویډیو وګورئ، د دغه حال لږ وګورئ تاسو. ماماجي نوم دې څه دی؟ لږ تېز خبره کوي. شیرنواز. ها، د کومې علاقې تعلق ساتي؟ زه خو د میچنۍ یم، خو دلته مې ګډه راوړې ده سیدامران کلي ته. ها، سیدامران کلي ته. او جي دا راته ووایه ماماجي، خلک تللي دي کورونو ته او دا شپه ده که نه؟ ته دلته څه کې دا وګوره چار چاپېره دا څومره تیاره ده. سردي به در غریبي راوسې کوه چې ناستې دې وخت کې لږ رش ډېر وي که نه، دا زما سره به ګزاره وشي. دا به دلته هم شغلچۍ ساده وباسې نه نو ماسخوتن جمع له وکړم، بس بیا ځم هلته. ماسخوتن یې جمع وکړو بیا ځې که نه؟ نو تا سره خو لکه داسې څه ډېر سودا هم نشته. سردي نه بس لږ خرڅ ووت که نه. نه ته ډېره ولې نه راوړې؟ مطلب څه سردي بس اوس مطابق شی راوړو که نه، پوه شوې. تقریبا ته د څومره پیسو سودا راوړې؟ ډېر دغه 1000-2000 روپو زه راوړم. 1000-2000 روپو. دا راته ووایه چې دا سودا ته په قرض راوړې که په نغدو راوړې؟ دا یو څه په قرضو باندې راوړو. په قرض باندې راوړې که نه؟ نو مطلب د 1000-2000 سودا د هغه هم ته په قرض راوړې؟ او جي. ها، نو دې کې ستا څه فایده وي؟ لکه د ورځې ته 100 روپۍ دې ګټه کې. نو 100 یا 200 یا 200 نو دا خو څومره ګراني ده. کم دور دی 2023 یو په دې 100 باندې ستا کار کېږي؟ بس څه کې سرجي گزاره به کېږي، بس ځینې گزاره به مې کې ځکه په 250 باندې تروړه ده. او بچي دې شته دي؟ څو بچي دي؟ ما د خدای نسبت بچي مې خو واړه دي. دا واړه دي که نه؟ او کور ما د لاس هم لږ دغه ځکه دروند کار نشم کولی که نه، لکه د وزن شی نشم راپورته کولی. لازمات دي؟ لاس مې دي کې لکه مساله راځي، اوږه کې مې مساله ده. صحیح ده. او کور دې خپل دی که نه؟ بس بدر غریبۍ کې مې کور څه خوا چاره سره امداد کړی، کور مې هغسې بس لکشانې کور مې. صحیح ده. نو مطلب ته په دې 100 ګټه کې به ته کور ته څه وړې؟ لکه بچو له چې ځې نو څه وړې ځان ته نه وړې؟ بس لږ ګزارې حال شی وله وړو بچ هغوی مشغوله دي. بس او وړم له وړو څه د کوم ځای نه پیدا کړي؟ بس داسې څوک لاله راکړي او څوک زکات مکات لاله راکړي. د ډېرې سودا واسې نه کېږي؟ نه کېږي که نه سرجي. نو که څوک در سره امداد وکړي که نه، نو غټ دوکان درله واچوي نو دوکان کې بیا ولې نه کوو دوکان سرجي. موبایل نمبر دې څه دی ماماجي؟ 0342 908 4418. بیا ووایه. 0342 908 4418. حاجي جی کتونکو دا ماماجي دلته کې ناست دی، تاسو وګورئ، او دا یې سودا ده. نو دې نه به دا پیسې ګټي او دا به خپلو بچو له چې کوم دی دې نه مطلب بیا هر څه وړي او دې کې به وړه ملي او د ګرانۍ دې ته ورته ګوره او وړي او دغه کتونکو د سره भरपूर تعاون وکړئ، مرستیال یې تاسو شئ. دا ماماجي ډېر غربت سره مخ دی، نو که داسې وس والا خاوندان وي زموږ اواز اوري نو ضرور د ده مرستیال تاسو شئ. زه درته د اډرس وایم، هریچند ته چې ځئ 4 ده او ډاکټر شفیق صاحب کلینیک دی. دا ګورئ تاسو ډاکټر شفیق صاحب کلینیک دی، او دلته کې چې کوم دی دا د کلینیک سره بار دی، ګیټ سره ناست دی. که څوک هم راتلل غواړئ او د ده پوښتنه کول غواړئ، په خپله څوک رالېږئ نو ده سره भरपूर تعاون وکړئ چې دله الله پاک یو ښه روزګار ورکړي او ښه په عزت یو دوکان کې ناست وي، دوکان سودا پې وایي. ماماجي چې څوک دله پیسې میسې راولېږي که نه او کور کې دوکان موکان واچلو اچولی شي، کور کې ځای شته؟ ولې نشته سرجي؟ صحیح ده. صحیح. بس ده سره تعاون وکړئ. دا ویډیو مې څه شیر کوله، په دې لار تېرېدم، دا ګورئ تیاره ده، ټول خلک تللي دي کورونو ته، د شپې 9-10 بجې ټایم دی او دا هینده هوا چلیږي، تاسو ته به پته لګي هینده شګه شان ورېږي. خو دا کس مې سره معرفي کوو، भरपूर تعاون ورسره وکړئ. ډېره مننه.